اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دینه مخکې دا خبره تیره شوه چې د وحی متعلق وضاحت ذکر شو. اخیری خبره دا ذکر شوه چې وحی په دوه قسمه وه، یو وحی جلی یو وحی خفی. ښکاره وحی چې د قرآن پاک په شکل کې ده، او یو وحی خفی چې هغه د احادیثو په شکل کې ده. دواړه وحی دي د الله تعالی د طرف نه. اوس د قرآن پاک د نازلېدو تاریخ مختصر غونته په دې باندې خبره کو. نو دا خو زمونږه عقیده ده او ایمان هم دی چې قرآن پاک دا په اصل کې کلام الهی دی، د الله خبرې دي، براه راست د الله خبرې دي. د دې وجه نه دا د ازل نه په لوح محفوظ کې موجود دی. لوح محفوظ گویا کې دا یو هیډ کوارټر دی د برا چې کوم اعلی علیین دي د الله تعالی د طرف نه چې کوم احکامات هغه دلته راځي، محفوظ کیږي، جمع کیږي، او د دې ځای بیا هغه دنیا ته راځي. نو دلته هغه ټول محفوظ پراتی ځکه ورته لوح محفوظ وي. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. بلکې دا قرآن پاک دا قرآن مجید په لوح محفوظ کې محفوظ پروت دی. نو دا قرآن پاک نزول دو ځله شوی دی، نازلېدل دو ځله شوی دی. یو ځلې د لوح محفوظ نه ټول پېړ باندې اسمان د دنیا ته چې بیت العزت و تویدل دار نازل شي. لوح محفوظ د تمامو کتابونو د تمامو احکاماتو مین هیډ کوارټر دی. بیا د هغې نه چې کوم اسمان د دنیا لومبني دنیا چې بیت العزت هلته یو بل دفتر دی محفوظ. نو د هغه ځای نه په یو ځل باندې قرآن پاک بیت العزت ته په ډېر لوی سیکیورټي سره ډېر لوی حفاظت سره هلته راغی. بیا د بیت العزت نه د الله تعالی په حکم سره په نبی علیہ السلام باندې لږ لږ د ضرورت مطابق د الله د حکم مطابق نازلېده چې پلانې حکم ته اوسه، پلانې اوسه، پلانې آیات اوسه، پلانې آیات اوسه، تر دې حده پورې چې تقریبا 30 کاله کې د قرآن پاک نزول دنیا ته برابر شو. نو د قرآن پاک د نازلېدو نو اوس د قرآن پاک د نازلېدو دپاره قرآن پاک کې 2 الفاظ ذکر شوي دي. یو ته انزال وی، بل ته تنزیل وی. یو ته انزال وی، بل ته تنزیل وی. د انزال معنی دا یو سیس په یو ځل مکمل را نازلول، را لیگل، را غرزول. او د تنزیل معنی دا لگ لگ نازلول. نو قرآن پاک د ځان د پاره دا دوه الفاظ استعمال کړی دي، انزال نزول. لکه قرآن پاک کې الله پاک فرمای انا انزلناه فی لیلة مبارکة. منګه قرآن پاک ټول چې کم دی د لوح محفوظ نه نازل کو په مبارک شپه چې هغه د بیت شب قدر پاغي باندې موږ نازل کا اسمان د دنیا ته. نو هغه ځای کې لفظ د انزال لا، او کله قرآن پاک د نزول لپاره لفظ د تنزیل استعمال شوی دی، نو هغه قرآن پاک کې ذکر شوی دی ونزلناه تنزیلا. منګه قرآن پاک نازل کړی دی لګ لګ،
نو چې هر کله د قران پاک د نازلېدو دا دوه سورتونه په خپل د قران پاک نه ثابت دي. د دین علاوه د نورو ډیرو احادیثو نه دا خبره ثابت ده چې قران پاک یو ځل پورا اسمان د دنیا ته نازل شوی دی او په دویم ځل باندې بیا په مزه په نبی علیہ السلام تقریبا 30 کاله کې برابر شوی. نو دا خو د قران پاک هغه ابتدایي د نزول وضاحت مختصر تاسو ته عرض کوم، ځکه لږ وضاحت کو نو بیا به په ډیر زیات ټایم لګي، نو دی وجه نه بس مختصر. اوس د ټول لومبه آیات د قران پاک په دې باره کې صحیح قول دا دی چې په نبی علیہ السلام باندې قران پاک د ټول لومبه چې کوم آیاتونه نازل شوي دي هغه د سورته علق ابتدایي آیاتونه دي، او دا په بخاری شریف کې د دې وضاحت پورا راغلی دی چې په نبی علیہ السلام باندې د وحی د نازلېدو ابتدا د رښتونو خوبون نشوي و چې وحی لا نو راغلی، وحی نو شروع شوی، نبوت نو ملو شوی. نو نبی علیہ السلام خشته خوبونه لیدل، هغه خوبونو سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عبادت شوق په پیدا کېده، ډیر زیات به الله سره محبت، عبادت طرف ته رغبت، مینا دا به سیوا کېده هغه خوبونو سره. خو خوب چې دی په دې د انسان ډیر خوشي، ډیر زیات په د انسان ډیر خوشي. ایو صاحب فرمای وی مصروف کام نیک رہو تم تمام دن تا شب کو پاؤ لذت فردوس خواب میں. وی ټول ورځ په خو خبرو کې، په خو کارونو کې، په سمو خبرو کې، په عبادتو کې تیر کوي، په خوب کې بد جنت فردوس خواږه او مزه په خوبونو کې ویني. نو زمون خوبونه هم داسې چې د ورځې کم تصورات نو هغه تصورات چې کم دی بیا په خوب کې وینو. د دې وجه نه دې ته قرآن اضغاث و احلام ویلي دي، عبس خوبونه. دا زمونږ دا خوبونه دی کې سم ډېر کم یې، اکثر مال راشي هسې بس یو غر بل غر جنګي، او وجه دا ده چې دماغو باندې ټینشن. بهرحال نو او په دغه دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغار حرا شریف ته تلل شروع کړي وو، سو شپې به الته عبادت کې مشغول. دا گویا کې دا ځان لا عبادت چلا کشه کول دا ګوره سنت عمل له د نبی علیہ السلام د زمانه نه مخکې خو په نورو پیغمبرانو په شریعتونو کې خود د فرض حیثیت، د دې ډېر لوی حیثیت دې ته به رهبانیت وي، خو رهبانیت بیا زمونږ په دین کې معنا شو. البته د خپل سینې د صفایه د پاره، د تزکیه نفس د پاره بزرگان کرام اوسم چې کم دی چې لا کشه کوي، اعتکافونه کوي، د ځان له یوازې عبادت کې ډیر خوان انسان ته پیدا کیږي، ډیر خوان پیدا کیږي چې سړی داسې دی یو بل مخ کې عبادت کی هغه د خبره ده. خو سړی تاسو وګوره یوازې کمره کې کینا، ورزان پسې بند کا، موبایل بند کا، او خپل په توجه سره په مینا باندې عبادت شروع کا، ته ګوره دا غي اثر ته چې بیا سکی. نو نبی علیہ السلام سو میاشت غار حرا شریف ته بته او دقه طریقه به کوله، تر دې پورې چې ورځ په دغه غار هغه ته الله تعالی د طرف نه اوس یو فرشتہ رااله، انسانی شکل باندې فرشتہ رااله، جناب جبرئیل علیہ السلام تشریف راوړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اقرا اولولا وایا چې ز سویم دا وایا. نبی علیہ السلام ورته ما انا بقارن زلستون کې نیمه یعنی ویلی نشم ویلی. نو آغا فرشتي نبی علیہ السلام فرمای چې زی اونی ولم او داسې غاړه راکړه او زور راکړه، وی ما ته وی چې اقرا، وی ما ورته بیا وی چې ما انا بقارن زنیم لستون کې، وی درې ځله را سره دا کار وکړو، خو چې په دریم ځلې زرا غاړه باسله موضوع را لراکنو بس وی زما جب الله چالو کړه او بس شروع شو چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم بالقلم ورپسې علم الانسان ما لم يعلم. د ما لم يعلم پورې چې کوم دی
وحی راله. نبی علیہ السلام د آیاتونه ځان سره فوراً یادول او کور ته واپس تشریف روړ، لیکن د وحی هغه زور، د الله تبارک وتعالی هغه جلال، هغه روب، هغه دومره ډیرو چې نبی علیہ السلام ټول بدن مبارک رپېده، زړه درزېده، هیبت غونته پې راغی، د ډیر زور د لاسه پې یخني راله. او مشر بیبي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وی چې زملونی زملونی، په ما باندې څه شړی کمبل لا واچو. نبی علیہ السلام سم لاست لږ دمه شو، طبیعت یې لږ برابر شو. بیا چې طبیعت یې لږ ښه شو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته الوی. نو نه خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې هیڅ پروا مه کوه، ته امینې، ته صادقې، تا ټول عمر خلکو سره احسان کړلی او دې کې داسې څه د هیبت څه خبره شته نه. خو زما د ته زوی دی ورقه بن نوفل صاحب، د تورات شریف لوی عالم دی، زم هغه له دې بوزم او هغه سره به دا خبره مشوره کو، شعر به یې کول. نو دی هغه ته ورله چې خبره ورته کړې ده، نو هغه ول مبارکي ورکړه چې مبارک شه. دا خو هغه مبارکه فرشته ده، کومې فرشتې چې په نورو انبیاء کرامو باندې نبوت وحی راوړې ده، دا خو تا ته الله پیغمبري درکړه، نبوت الله درکه، مبارک شه. او یو خبره ورته وکړه، وی که زه جم دیومه او ته د کلي نه خلکو ایستې نو زه به ستا ملګرتیا کوم. نبی علیہ السلام وی ما به خلک د کلي نه م شړي، د کلي نه به ما وباسي. وی دې کې به ډېر لوی مشکلات تا ته پیښېږي، ډېر لوی مشکلات به پیښېږي، خو که زه جم دیم نو زه به ستا کلک تعاون کوم، ملګرتیا به دې کوم. نو دا د وحی لومړنۍ واقعه وه چې دا وحی راله. 3 کاله چې کم دی وحی مسلسل بنده شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډېر لوی پریشانی راله چې خدای څه چلو شو. 3 کاله ډېر ټیم دی، بس بالکل وحی بند شو. نبی علیہ السلام خپل عبادت وکړو، خو بس پریشان او فکر غشته. اوس ناسا په یو ځل چې کم دی جناب جبرئیل علیہ السلام ښکاره شو 3 کاله پس د ځمکې او د اسمان په منځ کې. حضرت فرمایي فاذا الملک الذي جاءني بحراء جالس على الكرسي، وی ناسا په مې چې وکتل نو هغه فرشته وه چې ما له په غار حرا کې وحی راوړې وه، د ځمکې او د اسمان تر منځ چې کوم دی په کرسۍ باندې هغه فرشته تشریف فرما او ایمان ناسا په ولیده. او دغه دوران کې چې کوم دی راته دا آیاتونه چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر، د دې آیاتونو نزول وکړو چې اے کمبل اغوستون کې پاسه اوسه، اوس ملا وتړه او بس اوس تا ته یو لویه ذمه داري حواله شو، یو لویه ذمه داري حواله شو. زمونږ د دوره حدیث په کال باندې چې کله د طالبانو ته پټکی تړل، زما پکې الحمدلله 1 نمبر و په دوره حدیث کې. خو بیا یو بل طالب د هغه پلار وفات شو او په دغه ورځ باندې نو بیا مشرانو وی چې خیر دی که ته خفه کېږې نه نو موږ به لومبې دستاربندي دته وکړو ځکه چې دی روان دی. مې بالکل ټیک ده. نو هغې کې بیا دا مشران راغلي وو، ډاکټر شریف شاه صاحب، دا ټول مشران راغلي وو، الله دې ټولو درجات بلند کړي. نو هغې وی چې بهی دا پټکې تاسو ته موږ په سر که ګورې په دې مه خوشحالېږئ چې ما دستاربندي وشوه، دوره حدیث وشو. دا یو لویه درنه ذمه داري موږ تاسو ته در په سر کړه، یو لویه درنه ذمه داري په سر کړه. اوس به دا ذمه داري رسول غواړي، د دې ذمه دارۍ به اوس پوره کول غواړي. دا ډېر ګرانه خبره ده. نو نبی علیہ السلام ته الله وفرمایل چې بس اوس ملا وتړه، اوس میدان ته روزه او شروع وکړه. نو دغه د وحی هغه ابتدایي وضاحت. اوس د قرآن پاک کې راځي دا مکی صورت ته، دا مدنی صورت ته، نو د هغې خو موږ لږ ډېر وضاحت هم ترجمه کې وکړو. دا قرآن پاک د صورتونو په سر کې به تاسو لیدلي چې د بعضې صورت مبارک په سر کې لیکلي مکی، د بعضې مدني.
نو د اکثر مفسرینو د اصطلاح مطابق مکی آیاتونو نه مراد هغه آیاتونه دي چې مدینی طیبه ته د رسیدو نه مخکې نازل شوي دي چې نبی علیہ السلام له مدینی منورې ته نور رسیدلی او آیاتونه راغلي دي. بعض خلکو د مکی نه مطلب دا غشت دي چې دا د مکی په ښار کې نازل شوي دي او د مدینی نه مراد دا غشت دي چې په مدینه منوره کې نازل شوي دي، لیکن اکثر مفسرینو په نيز دا مطلب صحیح نه دی، ځکه چې په داسې ډیر آیاتونه شته چې هغه د مکی نه بهر چې کم دی نازل شوي دي، لیکن د هجرت نه مخکې نازل شوي دي، د دې وجې نه هغې ته مکی آیاتونه وایي. د نبی علیہ السلام نه براه راست داسې روایتونه نه دي نقل چې په هغې کې براه راست یو آیات ته مدني یا مکی ویلی شوي، د دې وضاحت په حدیثو کې نشته. لیکن کوم صحابه کرامو تابعینو چې خپل عمرونه د قرآن عظیم د الفاظ او د معنو په خدمت کې تیر کړي دي، نو هغې په وضاحت سره د مکی او مدني آیاتونو نشاندهي کړی. هغه صحابه چې دا آیات مخکې نازل شوی د هجرت نه، دا وروسته نازل شوی. مثلا حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په قسم سره فرمایي چې زما د قسم می په هغه ذات باندې چې داغه نه علاوه بل معبود نشته. د الله پاک د کتاب په هر آیات کې دا خبره الله ما تخکاره کړې او دا مهارت الله مال را کړی دی چې دا آیات سباره کې نازل شوی دی، کوم ځای نازل شوی دی او دا مکی دی که مدنی دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې په خدای مې دی قسم می چې د هر آیات په باره کې دا ما ته پته ده چې دا د شپې نازل شوی دی او که د ورځې نازل شوی دی، په میداني علاقو کې نازل شوی دی او که په غریزه علاقو کې نازل شوی دی. د قرآن د حفاظت الله ډېر لوی انتظامات کړي، ډېر لوی انتظام. د یو ټکي، د یو زور، د یو زیر، د یو پیخ پکې څوک کمی بیشي نشي کولی. دا بالکل چې کوم دی الله د دې حفاظت تر قیامته پورې کړی دی. مکی مدنی آیاتونو خصوصیات څه دي؟ د مکی مدنی آیاتونو بعضې خصوصیات علماو ذکر کړي دي. هر هغه صورت چې په هغې کې لفظ کلا راغلی دی نو تقریبا هغه زیات تر مکی دي. کلا سیعلمون ثم کلا، چې په کومو آیاتونو کې دی اسې هغه علماو هغه وضاحت کړی دی چې په کومو آیاتونو کې لفظ د کلا راغلی دی نو هغه زیات تر مکی دي. دا لفظ په 15 سورتونو کې 33 پیرې راغلی دی او دا ټول آیاتونه د قرآن پاک آخري نیمه حصه کې دي، د نیمې نه پس آخري نیمه حصه کې دي. دویم هر هغه صورت چې په هغې کې سجدې یو آیات وي نو دا مکی دی. دغه بیا هغه نښې وضاحت کړی دی چې سجدې آیات پکې دغه مکی دی. دریم دا د سورت بقرې نه علاوه هر هغه صورت چې په هغې کې د آدم علیه السلام او د شیطان واقعه ده هغه مکی دي، هغه هم زیاتتر مکی آیاتونه دي. او څلورم چې د جهاد اجازت یا احکامات د جهاد پکې راغلي دي نو هغه مدني صورتونه دي، هغه مدني آیاتونه دي چې کوم کې د جهاد احکامات راغلي دي. هر هغه صورت چې په هغې کې د منافقانو ذکر راغلی دی هغه مدني دي. د منافقانو ذکر زیات تر مدني صورتونو کې راغلی دی. مکی صورتونو کې عموما یا ایها الناس ذکر شوی وي چې کوم مکی صورتونه هجرت نه مخکې اے خلکو یا ایها الناس یا ایها الناس، نو د دې نه دا معلومه ده چې دا مکی صورتونه دي. او مدني صورتونو کې عموما زیات تر یا ایها الذین آمنو ذکر شوی دی چې اے هغه کسانو چې ایمان هم راوړل. ځکه چې د ړومبې د هجرت نه مخکې خو عام دعوتو، خو د هجرت نه پس بیا د مسلمانانو تربیت ضروری وه نو بیا زیات تر یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو چې تاسو اوس داسې کوئ داسې کوئ چې د دې اوس تربیت وشي. ځکه چې لیا جائے گا تو شے کام دنیا کی امامت کا، اوس به تاسو نه د تاسو د تمامی دنیا کمانډران یې، د تمامی دنیا امامان یې، د تمامی دنیا مقتدایان یې، تاسو پسې به نور خلک اوس روان. چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمونه وه داسې د هغې ملګري چې کوم دی هم د تمامي دنیا دپاره نمونه وکړه. صحابه به خلکو ته څه وې کونو مثلنا، زمونږ په شان شه. اوس زه چاته ویلی شم چې زما په شان شه، وی به چې ښه داسې
دا دومره ته دا غلا دا ډاکې دا دروغ دا د قوم پیسې خوړل وغیره ته خو دا ټولې خبرې کوې نو زه ستا په شان څنګه شم؟ اوس یو مسلمان یو حکمران چاته ویلی شي چې زما په شان شه؟ صحابه به ورته بس ډېر ځان لړه مستړی کوي، بس موږ چې څه کوو دغسې شي دغسې شي. یو کس یو کتاب لیکلی دی، په یورپ کې هم ګرځېدلی دی، انګریزانو وطنونو کې او په مسلمانانو وطنونو کې هم ګرځېدلی دی. نو د هغې ټول کتاب خلاصه په ټایټل باندې بره لیکلی ده چې دغه انګریزانو ملکونو کې په یورپ کې ګرځېدلی دی، نو هغې ملکونو باره کې لیکلی دي وی میں نے اسلام دیکھا بغیر مسلمان کے، وی اسلام میں ولید بغیر د مسلمان نه. او زمونږ دی ملکونو باره کې لیکي وی میں نے مسلمان دیکھا بغیر اسلام کے، بغیر اسلام کے، چې دلته موږ ځان ته مسلمانان وایو خو اسلام نشته. او هغه ملکونو اصول ډېر پابندي خو مسلمانی پکې نشته، ایمانی نشته. بهرحال نو مدنی آیاتونو نخه پکې دا ده چې دا یا ایها الذین آمنو زیات تر. مکی آیاتونو او سورتونو عموما واړه واړه او مختصر دي، مدنی آیاتونه اوږده او تفصیلی دي. نو دا خو قرآن پاک هغه گویا کې لږ وضاحت. اوس د دې نه علاوه بل موضوع لږه شانتي اوږده ده. حاجی څنګه چې دا خبره تیره شوه چې قرآن پاک تقریبا 23 سال کې نازل شوی دی، په دې داسې هم شوي دي چې یو آیات یا د یو آیات حصہ جبریل علیه السلام نازل کړی ده. کله داسې هم شوي دي چې ډېر آیاتونه نازل کړي دي، کله به لږ آیات نازل کړي، کله به ډېر آیاتونه. د قرآن پاک د ټولو نه مختصر دا آیات حصہ چې مستقل ځان له د هغې نزول شوی دی هغه صرف دا دی غیر اولی الضرر، دا یوازې نازل شوی دی. که چا تپوس وکړو چې په قرآن پاک کې د قرآن پاک هغه کومه حصہ ده چې د ټولو نه لږ جبریل علیه السلام نازل کړی دی، د ټولو نه لږ، نو هغه دا دی چې غیر اولی الضرر د یو اوږد آیات حصہ ده. بل طرف ته پوره سورې انعام په یو ځل نازل شوی دی. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې دا قرآن پاک ولې لږ نازل شوی دی؟ دا سوال په خپله د عربو مشرکانو هم د نبی علیه السلام نه کړی، ځکه چې دوی به یو ځل د سورتونو او ابیات او قصیدې اورولې، دا دوی ته یو ناشنا غونته کار ښکارېده. د دې نه علاوه د قرآن پاک نه مخکې تورات، زبور، انجیل شریف یو ځل نازل شوي دي. الله پاک دا خبره په قرآن پاک کې ذکر کړې ده. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده. دی وی چې دا قرآن پاک ولې په یو ځل باندې چې کم دینو نه نازلېږي؟ الله فرمایي چې دا د دې دپاره چې موږ دې کې ستا زړه مضبوط کو، دا قرآن پاک لږ راشي چې ستا ته یاد شي، خلق په عمل وکړي او په خلکو باندې بوج نشي. امام فخر الدین رازی رحمت الله دې آیات په تفسیر کې د قرآن د لږ نازلېدو حکمتونه بیان کړي دي. لومبې دا بس دا یو خبره مکملوم بیا ختم. لومبې دا چې زمونږ نبی علیه السلام بالکل امی و. امی مونږ ورته پښتو کې امی وایو، بالکل تعلیم نو حاصل کړي، لیکل لوستل ولا نه ورتل. که په یو ځل باندې قرآن پاک نازل شوی وي نو ممکن ده چې څه مشکلات هغې ته پېښ شوي وي، بلکې کیدی شي چې مخالفینو دا اعتراض کړی وي چې دی خو بالکل امی دی، دا دومره غټ کتاب د څنګه چې کم دی نو یاد کړه. یا هسې د چا ذهن ته دا خبر راغلی وه چې یاره کیدی شي چې د ده نه پکې سیري شوي وي. اگر چې الله پاک د نبی علیہ السلام په سینه مبارک کې د دې د محفوظ کېدو ذمه اغشتې وه، لیکن بیا هم د ظاهر شکوک او شبهاتو او اعتراضاتو د بچ کېدو دپاره د قرآن پاک لږ نزول الله او فرمایي. او موسی علیہ السلام چونکې لیکل لوستل باندې پوهېدو نو هغوی ته یې په یو ځل ورکړه، ځکه په هغوی باندې دا اعتراض نه راته. دویم دا که پوره قرآن په یو ځل نازل شوي وي نو کیدی شي چې د ټولو احکاماتو پابندۍ په خلکو باندې ګرانه شوي وي چې دا خو ډېر ګران دي، دا به مونږ څنګه کوو؟ نو الله پاک لږ چې خلک یې ورسره بلد کړو چې دا د قیامته پورې دا کتاب ضروري دی. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هر ورځ روزانه د خپل قوم د طرفه به نوي تکلیفونه ملاوېدل او هغوی به هغه برداشت کول.
نو د جبرئیل علیہ السلام بار بار تشریف وروړل دې سره د نبی علیہ السلام زړه مبارک ته ډېر سکون میلاو شو. حضرت ډېر پریشان او چې جبرئیل علیہ السلام براغ نو ډېر زیات په سکون شو. او یقینو که زه د تاسې یو اضافي خبره کوم، زه خپله بعضې وخت کې انسان دی داسې څه پریشانی، څه د کور یا د بیماری یا د بل څه پریشانی مې د ذهن باندې راشي، ډېر زیات چې کوم دی داسې ذهن باندې ټینشن راشي. خو چې دې ترجمې ته کینم او داسې 2-3 منټه ووړي نو الله پاک په فضل سره هغه ورو ورو د ذهن نه خوشي. او دا تقریبا د هر مرګري دا حال ما ته وایي دا مرګري چې یاره موږ باندې ډېر ټینشن خو چې دې ترجمه کې کینو داسې 10-15 منټ ووړي بس بالکل زمونږ هغه ذهن پر سکون شي. دا د دې قرآن برکات دي، د دې ناستې برکات دي چې تا د ټینشن نه خلاصوي. کني ورنه د دنیا دا ټینشن نو انسان لیونی کوي، خدا د دې برکات دي. بل د قرآن پاک یو لوی حصہ د خلکو سوالونو جوابونو واقعاتو متعلق ده. قرآن پاک کې زیات تر چا سوالونه کړي د هغې جواب، بیا بل ځای کې سوال کړي د هغې جواب. نو دې وجې نه چې کوم دی د دې آیاتونو نزول هم هغه وخت کې مناسب کله چې دې خلکو سوالات کول یا څه واقعه مخې ته راغلې وه، دې سره به د مسلمانانو بصیرت او پوهه نورم سیوا شوه. او د قرآن پاک د غیب خبرونه بیانولو سره د دې حقانیت به نور هم رست و رض ښکاره کېدو او سیوا کېدو به. نو دا د قرآن پاک د نزول متعلق مختصر غونته وضاحت تاسو ته ما وکړم. سبا به انشاءالله العظیم که جمدي پاتې شو اسباب نزول یا شان نزول څه ته وایي په هغې باندې به انشاءالله مختصر غونته وضاحت کوو. الله دې وړومبی ما ته بیا تاسو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم امين. الحمد لله. اللهم ارحمنا ورحمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد. موږ یو رشتہ دار دی، سم دوست دی، هغې ته څه مشکلات دي، دعا ورته وکړئ چې الله دا مشکلات حل کړي، الله دا مشکل حل کړي، الله یې فیصله په خیر سره وکړي، الله یې فرشتو د خیر پکې وګرځوي. زموږ څونه ملګرو ته زموږ څونه ملګري چې دي، که هغه د زنانو ګروپ دی که د نارینهو ګروپ دی، چاته څه مشکلات دي الله دې ټول مشکلات حل کړي. که څوک بیماران دي بیمارونه دې الله خلاص کړي، څوک قرضدار دي الله یې د قرضونو نه خلاص کړي، د چا کاروبار نشته روزګار نشته الله دې فراخ رزق د کاروبار ورکړي، او چې چا شته الله دې پکې برکت واچي. دا ناست دې الله پاک زموږ د دنیا او د آخرت د خیر ذریعه وګرځي. د الله پاک د زموږ د دنیا دپاره هم د فراخۍ د رزق ذریعه وګرځي او د آخر د کامیابۍ د هم الله زموږ ذریعه وګرځي. وصلی الله علیه. جزاک الله. خدای پاک هم خوشحاله کړه.